محفل میلاد کول بدعت او ناجایز دي. نبی غسل نشته خود درو شاندار شته. دنیا کی ہم کریں لما کے سدی بجات گئی لما کے سدی بجات گئی لما کے سدی بجات گئی لما کے سدی بجات. د جمعې دا ورځ په مسلمانانو کې د عظمت ورځ ده کنه؟ د جواب راکې راته آغا مولا صاحب آغا شیخ القرآن شیخ الحدیث لقب چه ځان ته ورکوي ولو که شکل دی او زمیدار دی خو ځان ته به شیخ القرآن وایي. دغه شي باندې شیخ القرآني مه شرموئ، دغه نه شیخ القرآن دی نه شیخ الحدیث دی. الله شیخوخت هغه چا ته ورکوي چې هغه ته بسطت د علم او د جسم وي. الله تعالی هغه کې نورانیت اچوي. دا حدیث خپل یو نور دی، یو ښایست دی، یو زینت دی. زما معززو اغا سوک چه دی میلاد تا بدعات و ناروا وائی آغی مولانا تا پوسو کا چه دا جمعی ورز خاون دا عظمت دا کنه دا تاسم بی پوئے گئے عظمت دا کنه دا تاسو ورکی چوٹیانی دا دکان کوئی کنه کوئی پاگئی کی دی ورز تا دا شرافت و دا بہترے پا نظر گورے کنه گورے. بخاری شریف حدیث دے علت دا عظمت سشے دے لأن فیہ خلق آدم پدی کی دا آدم علیہ السلام پیدائش شوے دے. د جمعې د ورځې د عظمت بنیادی علت د حضرت آدم علیہ السلام پیدایش دی. د آدم علیہ السلام چې د الله یو بهترین نبی دی علیہ السلام د پیدایش دا ورځ سبب د بهترۍ د ورځې وګرځېده که ونه ګرځېده چې رحمت للعالمین د دې میاشتې په 12 یا په 9 به اختلاف روایات دې میاشت کې دنیا ته راغی. دغې شپې دغې ورځې دغې میاشت ته به شرافت ورکوي که نه به ورکوي ورته؟ نه پوهېږم چې د خلکو ته د چا ستنې وهلی شوي دا چې په خوله کلمه ده دا دننه یهودي ولې جوړېږي؟ پکار دا خو محمدي دی، دا دعوه د اسلام لري. یو امی سړی یو جت سړی ستا مقتدي ستا د کلي چې نه عالم دی نه قاري دی اصلي د صلحاو سره تعلق دی، الله د هغه په زړه کې د نیکۍ یو شوق راپورته کوي. هغه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په یاد باندې یو دیګ قرباني، 2 قرباني، 10 قرباني خرچه کوي. ستا دومره کمزوري ایمان دی چې ته د تافرین قدرې ووایې. 1 روپۍ خرچه د محمد عربي په میلاد خو نشي کولی، د هغه په یاد باندې خو 1 روپۍ نشي قربانولی. خو هغه څوک چې هغه دا قرباني ورکوي هغه ته تسلي قدر نشي ورکولی. هغه زړه توری کوي د دې عمل نه. صاحبان دی خانه چې دا کور د چا دی، الله دې د برکتونو د رحمتونو نه ډک کړي. امین وایي. تاسو لږ بغیر د علم او شریعت یو طرف ته کېږدئ، د عقل نه لږ کار واخلئ. دیګونه بندي کړي دي، علما او صلحای را جمع کړي دي، د قرآن عظیم شان تلاوت ابتدا کې شوی دی، ناتخوانی ذکر ورپسې شوی ده، د علماو بیان اوس شروع دی، په آخر کې صدقات تقسیمیږي. پدې کې ناروا کوم عمل شوی دی هغه دې مونږ ته را په ګوته کې شته ورکې ناروا عمل د ډېرو نیکیو مجموعه چې په یو ځای کې راغونډه شي نو دا بدعت جوړېږي. بیا دې عوامو ته تسلي ورکول پکار دي. د وخت علماو ته پکار دي داسې جامعو ته نه نوځي، نه چې علما عوام ځان نه زړه توري کړي. دا عوام دي، دې کې به ضرور کمزوري وي. مولانا صرف ستا دعوه د شیخوخت ده، راننوځه دې مجلس ته کښېنه چې کې کمزوري هغه ته دفع کړه. ستا دا وظیفه ده. د رحمت للعالمین دا کردار نه دی چې هغه د خلکو نه تښتي او پټېږي او اصلاح نه کوي. دعوه دې د وراثت ده چې زه د رسول الله وارث یم، چې د رسول الله وارث هغه په هر ځای کې بدکاري ختمه کړې ده، نیککاري راوستې ده. چې د رسول الله مبارک وارث راشه دې مجلس کې خلاف شریعت کار مونږ ته تو ښایه چې دی وښوده ته به اول اعلان کې زه به ستا سره ودرېږم ملا په ملا باندې. تا دعوه د حنفیت ده، زما دعوه د حنفیت ده. ستا دعوه د اهل سنت ده، زما دعوه د اهل سنت ده. نه تا د وهابیت جنډه اوچته کړې، نه ما د وهابیت جنډه اوچته کړې. بیا مخالفت د کومې مسلې دی په منځ کې؟ بهرحال افسوس، صد افسوس په داسې خلکو چې هغې ته نسبت د علم کېږي او هغې بیا داسې چې خیر دی جلسه وکړه او جماعت کې وکړه خو دا ملا صاحب پکې مه راوله. دې ملا صاحب کې څه چل دی؟ حق وایي، پتا حق به دې شي، دا حق اورېدل نشي کولی. دغه سخته خبره ده.
داسې مواضع هم راغلي دي چې زما او ستا شرکت په یو مسجد کې راغلی او د مسجد په یو دروازه زه راننوت یم په دویمه ته تښتېدلی وې خو ناست به وي په هغه موضع کې که نه داسې جلسې راغلي دي چې جلسې ته زما ننوتلو په هغه دروازه ستا تښتېدلو هغه ځای کې به ناست وي که نه خلاف شریعت که زما یوه ذره زما په مکالمو زما په کیسټو کې 900 کیسټ زما د بیان بازار کې خرڅېږي یوه واخله هغې کې خلاف د اهل سنت جزیه پیدا که نرشه زد مکوه عناد مکوه نکته پیدا که چې یاره د غلام حضرت ملا صاحب دا خبره د اهل سنت د دې کتاب خلاف ده او یا به زه پیدا کم درکې ستا د شرع قائد په درس کې طالبان ما ته راځي او هغوی ما ته څه خبره کوي وی مولانا صاحب وایي چې دا دوه درې ډلې چې جوړېږي دا د ټول امت کې یهودیان او عیسویان چې ټول راغونډ کړي نو دا پکې جوړېږي او زمونږ امت کې چې څومره وابیان دي او شیګان دي دا ټول اهل سنت دي ستا خو دغه عقیده ده راشه زه دې عقیده در وښیم تا نه خو طالبان لا خبر نه دي چې ته څه بلایې ته اوسه پورې په دې نه پوهېږي ته شیعه ته اهل سنت وایې ته وهابي ته اهل سنت وایې دعوه کې زه حنفي یم ستا د حنفیت فتاوه شامي په 3 جلد کې لیکي چې د محمد بن عبدالوهاب النجدي تابعداران دا د خوارجو جماعت دی ته ورته اهل سنت وایې ورشئ سبا ته ورشئ یو کس ورته کښېنئ دغې ملا ته ورته ووایه چې دا وهابیان اهل سنت دي که نه دي دی دې درته ووایي چې دا خوارج دي تا ته به پته ولګي چې دا وهابي دی که دا سني دی او اسې دعوه د دیوبند هم مه کوه د دیوبند په لارم نه روان د دیوبند جماعاتو فیصله دا ده چې د محمد بن عبدالوهاب النجدي تابعدار چې کوم دی دا د خوارجو جماعت دی عقاید علماء دیوبند لیکلي فتاوى علماء دیوبند لیکلي نحن نفتي في حقهم بما افتى به الشامي د وابیانو متعلق زمونږ دغه فتوا ده کومه فتوا چې علامه شامي ورکړې ده علامه شامي په 3 جلد کتاب البغاة والخوارج د شامي کې خوارج ګڼلي دي ته ورته خوارج نه وایې ته ورته اهل سنت وایې ستا دغه عقیده ده نو زما چیلنج دی بیا چیلنج دی بیا چیلنج دی چې نرشئ زمونږ د سیفیانو او دا اخوندزاده پیر چې خراسانی پیر سیف الرحمن رحمت الله علیه مبارک په ذات کې یو د شریعت مخالف جرح پیدا کوي داسې ځای پیدا کوي افوا پسې مه ځئ څو خبرې رانه تیزې وشوې الله نه عفه غواړم الله دې وکړي چې د دغې ملا د اصلاح ذریعه وګرځوي دې ته ضرورت نشته خو زما اسې ناامیدي او ګیله په دې باندې راشي چې ته نرشه زما مقتدیانو کې دومره مخلصین پیدا که چې ستا په محبت باندې 3 او 4 دیګه پاخه کړي چې زما شیخ صاحب راضي و زه له قرباني ورکوم صدقه کومه ته راشه زما منبر ته زه به ستا نوم په سپیکر کې واخلم چې زما یو ملګری حنفي راغی خو بیا د حنفیت خبرې وکالته او یا ما وغواړه خپل محراب ته ته په دې ښه ښکارېږي ستا دعوه او جنډه د حنفیت اوچته کړې ده یې که نه یې خو چغه د حنفیت وهې نو بیا هلته ته نوم واخله ته په دې ښه ښکارېدې زه ستا چمګاون کې د پېښور نه راځم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیان کومه او د هغه مبارک چې د معجزې بیانومه یا شفاعت بیانوم یا حال بیانومه او ته غیر موجود دا مزه نه کوي مونږ سره دې جلسه کې ته ښه ښکارېدې په مخالفت ښه نه ښکارېږي خیر دا فیصله ستا په ګریوان او دا انصاف هم ستا په ګریوان چې دا تا د خپل حنفي او د خپل د اهل سنت ورونو سره ښه وکړل که دې بد وکړل Hey!